خواست کوم محترم ملک اشتر عقاب صاحب ته زموږ چې څومره مشران هم د دنیا نه تللي دي د هغې لپاره یو قطعه ده وایي څه که زرغون دې کړه ګلونه ځمکې څه که زرغون دې کړه ګلونه ځمکې تا کړه د لاندې ډېر مخونه ځمکې او که راکوې څه په بدل راکوې که راکوې څه په بدل راکوې بدله کې غواړې سرونه ځمکې بله یو قطعه چې د پیسې دور دی اخلاص او احساس سر خوړلی د پیسې دور دی اخلاص او احساس سر خوړلی خان سره هر څوک پت پالي مړی ژوندی پیژني او د وخت څپېړو مې ښایسته جوسه داغداره کړله د وخت څپېړو مې ښایسته جوسه داغداره کړله اوس مې د لرې نه محفل کې هر سړی پیژني او بل یو کتاب ووایو وایي چاته د زړه درد را برسېره کړم خواخوږي څوک دي چاته د زړه درد را برسېره کړم خواخوږي څوک دي زما نظر کې خو بس ته وې خو که ته پاتې شوې او څوک چې شبګیر کوي هغه خلک مراد ته رسي څوک چې شبګیر کوي هغه خلک مراد ته رسي په لاس په څه راشي که ټولو مروده پاتې شوې او یو دوه درې شعره د غزل وایي سړی غلام شي کوم لفظونه چې د خولې نه وځي سړی غلام شي کوم لفظونه چې د خولې نه وځي بعضې خبرې د برداشت د دایرې نه وځي او مونږ د وخت د مداریانو په چال پوه نه شو مونږ د وخت د مداریانو په چال پوه نه شو کله چې خرڅ کې خپل داروزي د میلې نه وځي او په هغه خلکو څه اعتبار څه پکې ملا وتړې په هغه خلکو څه اعتبار څه پکې ملا وتړې چې درنه سخته کې څوک لاس واخلي موکې نه وځي او لکه پرکار یو زاویه کې تاوېدل ګرانه ده لکه پرکار یو زاویه کې تاوېدل ګرانه ده سړی چې تنګ شي د حالاتو معاشرې نه وځي او بیا یې د ژوند اسره پیدا شي او سله غوندې شي بیا یې د ژوند اسره پیدا شي او سله غوندې شي لکه ایوب چې امتحان کې د چینې نه وځي هغه د بیا په نورو تلو باندې ځان نه تلي هغه د بیا په نورو تلو باندې ځان نه تلي د چا سیرت صورت چې یو شان آینې نه وځي او اخیری شعر چې عقابه بیا به څه امید د پسرلو پیدا شي عقابه بیا به څه امید د پسرلو پیدا شي که دا د سر سوداګران د علاقې نه وځي